مسلمان څه خبر د دنیا ژوند دی مختصر د دنیا ژوند چاته نن چاته سبا راځي ملکی د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع د مسلمان ځانګړتیاوې ورانی هدیری د هغې ورانی دی نیمګړی مازدیګر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د مسلمان ځانګړتیاوې درنو اوریدونکو نن ورځ د مسلمانانو دعوتګران د ټولو سیمه ییزو او نړیوالو ځواکونو تر څارنې لاندې شپې سبا کوي او د افرادو او حکومتونو له پلوه یې سخته څارنه کیږي ان تر دې چې اکثرو غیر اسلامي او اسلامي هیوادونو په ادارو کې ځانګړي متخصصین او جاسوسان ګمارلي تر څو د دوی څارنه وکړي او ګام په ګام یې تعقیب کړي خو غیر اسلامي دولتونه له تاریخي او مدني پلوه ښه پوهیږي چې اسلام یوازینی فکر دی چې د انساني تمدن لپاره مقومات او اساسي ستنې لري د عقیدې فکر او د ژوند د نظام په ټولو ډګرونو کې کولی شي یو بشپړ انساني تمدن رامنځته کړي کفارو او د اسلام دښمنانو دا خبره درک کړې چې یوازې هغو ټولنو ته د دې دین او تمدن رسیدل د دوی د تمدن ستنې راغورځوي چې له دین او دینی فکر سره په ټکر کې وي او داسې ټولنه رامنځته کول چې هیڅ پوله یا مرز نه لري د اسلامي هیوادونو حاکمان چې له عقیدې او اسلامي شریعت نه لرې پاتې شوي په اخلاقو تمدن او روح کې په بل چا پسې روان دي او ګمان کوي چې ګواکې د دوی ژوند عزت حاکمیت او د پادشاهي تختونه هر څه یوازې په بل چا پسې تګ او مزدوري کې ورته پاتې کیدی شي ان تر دې چې دې ګمان ته هم رسیدلی چې ګواکې اسلام د دوی د هلاکت لامل دی حال دا چې یوازې همدا اسلام دی چې دوی پرې خوندي پاتې کیدی شي د هلاکت او د بدبختي نه په اسلام باندې ژغورل کیدی شي او بس دوی په شعوري او یا غیر شعوري توګه د کفري ټولنو سره لاس یو کړی او له اسلام او مسلمانانو او اسلامي دعوتګرانو سره دښمني پیل کړې ده او د خپل دغه کار لپاره د هغو دعوتګرانو کړنلارې د دلیل په توګه وړاندې کوي چې اسلام یې په سمه توګه نه دی پیژندلی او په کړنلاره کې نیمګړتیاوې موجود دي تر څو په دې توګه د اسلام سره خپله دښمني توجیه کړي او هغه ظلم چې پر مسلمانانو او دعوتګرانو یې روان کړی یو غوره کار ثابت کړي او پر مسلمانانو باندې د خپلو ظلمونو د رواج کولو لپاره یې یو وسیله وګرځوي نن ورځ موږ او تاسې وینو چې همدغو ظالمانو ترڅنګ ځینې په نامه ملایان او دعوتګران شتون لري چې هغوی لا تر اوسه پورې اسلام په سمه توګه نه دی پیژندلی او د هغوی په کړنلاره کې نیمګړتیاوې موجود دي همدغه د اسلام دښمنان د همدغو فاسدو دعوتګرانو کړنلارې د دلیل په توګه وړاندې کوي نو پر همدې اساس
نو نن ورځ مخلصین دعوتګران سخته اړتیا لري تر څو خپلې روزنې او سمې لارښوونې ته ډیره پاملرنه وکړي او د خپل دښمنان وپیژني او هم هغه عوامل درکړي کوم چې دا چارواکي د اسلامي دعوت دښمني ته راکاږي او هغو خلکو ته خپل دعوت په صحیح توګه وړاندې کړي چې دوی سره دښمني کوي او د دعوت په حقیقت یې نه دي پوه شوي. نن ورځ کامیاب او بریالی دعوتګر او بلونکی هغه کس دی چې عالم او په فقهي احکامو پوه وي او ان د فتوا درجې ته رسېدلی وي. هغه سیمهییز او نړیوال سیاستونه چې په چاپیریال کې روان دي باید د یو اساسي ضرورت په توګه درک کړي او باید د ټولنې ټولنیز، اقتصادي، فلسفي، روزنیز او رواني واقعیتونه وپیژني. دا پیژندنه یوازینۍ وسیله او صلاح ده چې دی پرې د دې لارې خطرناکه دښتې سره کولی شي او د دښمن سنګرونه یو په بل پسې فتح کولی شي. همدا یوازینۍ وسیله ده چې د نورو سره د مینې او الفت فضا رامنځته کوي او د نورو زړونو ته د ده دعوت لاره پیدا کولی شي. نو په همدې اساس وویلی شو چې نن ورځ د دعوت کولو کار یو علم، هنر او تخصص دی. نو د یو مسلمان لومړنۍ ځانګړتیا دا ده چې هغه باید په خپل عمل کې مخلص وي. که مسلمان په ځانګړې توګه دعوتګر او بلونکی په خپل عمل کې مخلص وي هغه به خپل هدف ته رسیږي. او که خدای مه کړه په خپل عمل کې اخلاص ونه لري هغه ناکام دی او وروسته پاتې دی، هیڅکله به هم خپلو اهدافو او اغراضو ته ونه رسیږي. د بخاري حدیث ده. راوی د حدیث امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وإن لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل دار او مدار د عملونو په نیت پورې اړه لري او د هر سړي لپاره هغه ثواب شته چې دی نیت کړی. د چا هجرت چې د الله او د هغه د رسول لپاره وي نو د هغه هجرت د الله او د هغه د رسول لپاره دی. ثواب د هجرت به ترلاسه کړي او د چا هجرت چې د دنیا لپاره وي تر څو دنیا ترلاسه کړي او یا د یوې ښځې لپاره وي تر څو ورسره واده او نکاح وکړي نو هجرت یې د هغه څه لپاره دی د څه لپاره چې هجرت کړی ثواب یعنی د هجرت ثواب نشي ترلاسه کولی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث یو د بنسټیزو نبوي لارښوونو څخه دی او یوه مهمه او اساسي قاعده د فرد او ټولنې د عملي او فکري خوندیتوب لپاره په ګوته کوي. نو د دې حدیث پر اساس عمل د انسان په نیت پورې تړاو لري، یعنی که نیت د انسان سم و نو عمل به هم سم وي او که خدای مکړه نیت خراب و نو د انسان عمل به هم ضایع او هڅې به یې په تاوان بدلیږي، ګټه به نه لري. نیت په حقیقت کې د یو کار اراده کول دي، په دې ارادې چې سر ته به هم رسوي. هر کس د نورو په څیر په یو کار لاس پورې کوي خو ولې یوازې همدا نیت دی چې د ده عمل توجیه کوي او یو سم مثبت عمل ترې جوړوي او یا یې خرابه او منفي صورت ته راوباسي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابن ماجه حدیث دی انما یبعث الناس علی نیاتهم. د قیامت په ورځ به الله رب العزت خلق د خپلو عملونو مطابق راپاڅوي، یعنی خلق به د قیامت په ورځ د خپلو عملونو مطابق راپاڅول کیږي. سړی خپل مال مصرفوي، که چیرې دا مال مصرفوي د الله تعالی په لار کې د صدقې په نامه وي
او بیا یې دومره پټ ورکړي چې چپ لاس یې پوه نشي چې ښي لاس څه خیرات ورکړل، پر نورو احسان بار نه کړي، باعث د تکلیف رسولو یې نشي، په ځان ښودنې او ریا سره یې ورنه کړي. په داسې حالت کې د خیرات ورکولو سره نفس هم په سمه لار روانیږي او زړه د حب مال یعنی د مال د مینې پر غریزه برلاسه کیږي او حقیقتا د محتاجو او بېوزلو سره په کومک کولو کې موفق کیږي. او په همدې ډول شرایطو کې بشري ژوند د یو بل سره د کومک او کریمانه ورکړې د نظام په ضمن کې خوښ او په زړه پورې برابریږي او دا صدقه د ورکوونکي او بېوزله اخیستونکي د نفسونو د تزکیې لامل ګرځي. خو که چیرې د مال مصرف د شهرت د ترلاسه کولو لپاره وي تر څو یې خلک وستایي چې ګواکې فلانی ډیر سخي او کریم سړی دی، په داسې حالت کې دا صدقه لومړی د صدقه ورکوونکي د معنوي او اخلاقي بناو د بربادي لامل ګرځي، ځکه دا عمل یو ډول هڅول دي د ریا او تکبر په لور، او دویم څنګه چې دی غواړي چې نور ذلیل کړي نو د هغوی د تکلیف او درد لامل جوړیږي او په پای کې د ټولنې لپاره تکلیف ګرځي، ځکه دا عمل د حسد، کینې، طمع او حرص د پیدا کېدو او زیاتېدو لامل ګرځي او ټولنه یو بل ته د دښمن او بدبین په طبقو باندې ویشي. نو موږ وینو چې په اول خیرات او ورکړې سره چې پکې اخلاص دی نفسونه پاکیږي او ژوند با کرامته ګرځي، او دویم ډول چې په هغې کې اخلاص نشته بلکې ریا او شهرت ترلاسه کول دي د نفسونو د فاسد کېدو لامل ګرځي، حسد او کینه په سینو کې اچوي او په دواړه لګښتونو کې توپیر یوازې نیت دی. که د نیت سم و نفسونه پاکیږي، ژوند با کرامته ګرځي، او که نیت سم نه و نفس فاسد کیږي او په سینو کې کینه او حسد ځای پر ځای کیږي. همدارنګه الله رب العزت په سورت بقره کې 244 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ای مؤمنانو، خپل خیراتونه مو په احسان بارولو او ضرر رسولو سره د هغه چا په څیر معبس کوئ چې خپل مال د خلکو د ښودنې لپاره لګوي، نه په الله ایمان لري او نه د آخرت په ورځ. دا وړ سړی هغې ښویې ډبرې ته ورته دی چې خاوره پرې د پاسه پرته وي، نو چې د باران تیزه شیبه پرې وشي هغه ښویه پاتې شي. دوی هیڅ توان نه لري چې د خپلو کړو ګټه ترلاسه کړي او الله پاک کافر قوم ته سمه لار نه ښایي. نو موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یاستو، نو د مسلمان دپاره لومړنۍ ځانګړتیا دا ده چې هغه په خپل عمل کې اخلاص او صداقت ولري. نو الله رب العزت دې موږ ته هم زموږ په عملونو کې اخلاص او صداقت را په برخه کړي تر څو الله موږ کامیاب کړي او تر څو موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. وبکړې هلته ارمان چې سي هر سوال ته یې حیران چې سي هر سوال ته ژوند دی مختصر د دنیا ژوند چاته نن چاته سبا راځي ملکی د قضا راځي ملکی دی روان قافلې تر هغه وراني هدیرې تر هغه وراني دی نیمګړی مازدیګر درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدا ډول د مثال په توګه انسان جنگ ته وړاندې کیږي، حال دا چې که دا جنگ د الله په لاره کې وي او هدف مادي غنیمت نه وي،
جاه او دنیاوي قدرت ته سترګې په لار نه وي، د بل چا خوارول، د بل چا وژل او په ځمکه کې برلاسیتوب هدف نه وي، نو په دې صورت کې د ده عمل په عمر کې د برکت لامل ګرځي، نفس پاکوي، نور څوک اصلاح کوي، د ځمکې آبادول او د ټولنو اصلاح په پرله پسې توګه سرته رسوي. په دې حالت کې که چیرې انسان وژل کیږي شهید دی، او که ژوندی پاتې کیږي باعزته او سرلوړی ژوند به کوي. هو که چیرې جنگ د مال او دنیاوي ګټې شهرت ترلاسه کولو لپاره وي او هدف یې د نورو جنگ ته ښکیل کول او د ملتونو وینې تویول وي، په دې صورت کې دا ډول سړی زناور دی چې د خپل ځان او د ټول بشریت دښمن دی. اولنی سړی مجاهد دی چې د انساني ژوند د اصلاح او سمون لامل ګرځي، او دویم سړی داړمار او جنایتکار دی چې پر انسانانو او په محرماتو د انسانانو تیری او تجاوز کوي، او د دې دواړو عملونو په منځ کې هم هماغه نیت توپیر دی. که ستا هدف اعلای کلمت الله وي، د الله دین ته خدمت وي، د مظلومانو او مستضعفینو نه دفاع وي، ته مجاهد یې، ته د انساني ژوند د اصلاح او سمون لامل ګرځې. نو که خدای مکړه ستا هدف دنیوي ګټې وي، مال وي، شهرت ترلاسه کول وي، یا د نورو خلکو په جنگ کې ښکیلول وي، نو ته بیا مجاهد نه یې بلکې جنایتکار یې. د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابی موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمای: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمای: یو کس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویې پوښتل: یو کس د قومي غیرت له وجې جنګیږي، او یو د خپل شجاعت د ښکاره کولو لپاره جنګیږي، او یو د ریا لپاره جنګیږي، کم یو په دوی کې اصل کې د الله په لاره کې دی؟ فأي ذلك في سبیل الله؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل: هغه چې د دې لپاره جنګیږي چې د الله کلمه یعنی د الله دین لوړ شي، یوازې همدا کس د الله په لاره کې دی او بس. یو سړی دی نورو ته بلنه ورکوي او په دې لاره کې خپل وخت مصرفوي او خپلې ټولې هڅې په لټنې په کار اچوي او خپل مال مصرفوي. که چیرې د عمل د الله رب العزت د رضا په خاطر ترسره کوي او دا خوښوي چې نور په هدایت شي، دا سړی به پرته له شک نه د ریښتینو او بریالیو دعوتګرانو څخه وي. او که چیرې دا عمل یوازې د ریا، ځان ښودنې او د خپل علمیت د ښکاره کولو په خاطر ترسره کوي، او یا د ګټې او دنیوي لوړو رتبو د ترلاسه کولو لپاره دې کار ته وړاندې کیږي، نو پرته د شک نه بیا دا یو دروغجن او تاواني دعوتګر دی. په دې دواړو کې لومړنی کس هغه دعوتګر دی چې د الله رب العزت په لور بلنه کوي، د خپل ځان د اصلاح په لټه کې وي او نور اصلاح ته را دعوت کوي، او خپل ځان په داسې مبارک تجارت کې ویني چې هیڅکله تاوان نه کوي. او دویم کس هغه بد دعوتګر دی چې د خپل ځان د تاوان او د نورو د فساد لامل جوړیږي، او دا په دنیا او آخرت کې تاوانی دی. د دواړو کسانو په منځ کې توپیر یوازې نیت دی. محمد رسول الله فرمایي، د مسلم حدیث دی: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمته فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قاري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لومړنی کس چې په اړه به د قیامت په ورځ پریکړه کیږي هغه سړی دی چې ظاهرا به د الله په لاره کې وژل شوی وي هغه به راوستل شي او الله رب العزت به ورته ټول خپل نعمتونه ور یاد کړي او دی به هم وپیژني له دې وروسته به له ده نه پوښتنه وکړي چې په دې نعمتونو کې د څه ډول تصرف کړی دی به ووایي ستا په لار کې مې جهاد وکړه تر دې چې شهید شوم الله رب العزت به ورته وفرمایي دروغ دې وویل تا د دې لپاره جنګ کړی چې خلک ووایي فلانی ډیر جرأتمند دی او دا درته دنیا کې ویل شوي بیا به الله رب العزت امر وکړي تر څو یې پړ مخې راکش کړي او دوزخ ته ور واچوي. له دې نه وروسته به بیا هغه کس راولي چې علم یې زده کړی او نورو ته یې ورښودلی الله رب العزت به ده ته خپل نعمتونه ور یاد کړي او دی به دا نعمتونه پیژني او بیا به له ده نه پوښتنه وکړي چې له دې نعمتونو سره دې څه ډول چلند کړی و دی به ووایي علم مې زده کړو عمل مې پرې وکړو او نورو ته مې وښوده او ستا رضا لپاره مې قرآن تلاوت کړه الله رب العزت به ورته ووایي دروغ دې وویل تا علم د دې لپاره زده کړی و چې تا ته عالم وویل شي او قرآن دې د دې لپاره تلاوت کړی و چې تا ته قاري وویل شي او دا درته په دنیا کې وویل شول بیا به امر وکړي تر څو یې پړ مخې راکش کړي او دوزخ ته ورګزار کړي. له دې نه وروسته به یو داسې کس راوستلی شي چې الله رب العزت پرې د مال پراخي راوستلې وه او هر ډول نعمتونه یې ورکړي ول الله رب العزت به ده ته خپل ورکړي نعمتونه ور یاد کړي او دی به ټول وپیژني بیا به ترې پوښتنه وکړي چې له دې نعمتونو سره دې څه ډول عمل وکړه دی به ووایي هیڅ یو داسې لار چې ته یې خوښوې چې په هغې کې مال مصرف شي همداسې مې نه ده پریښې بلکې ستا د رضا په خاطر مې په هغې کې مال مصرف کړی الله رب العزت به ورته وفرمایي دروغ دې وویل دا کار تا د دې لپاره کوه چې سخي درته وویل شي او دا درته ویل شول په دنیا کې بیا به امر وکړي تر څو یې پړ مخې راکش کړي او دوزخ ته یې ور واچوي. یقینا الله رب العزت هغه عمل قبلوي چې په خالصه توګه د هغه لپاره ترسره شي لکه چې په حدیث قدسي کې موږ لولو الله فرمایي انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیه معی غیري ترکته وشرکه. الله فرمایي زه به انتها بې پروایم د شریکانو د شرک نه نو څوک چې یو عمل کوي او بل څوک له ما سره پکې شریکوي دی به د خپل شریک سره پرېږدم. صحیح او نیک نیت چې د الله د رضا د ترلاسه کولو کې وي هر ډول مباح عمل په عبادت بدلوي لکه نیکه خبره صدقه ده د بل په وړاندې تبسم کول صدقه ده له خپلې مېرمنې سره د خپل نفس د ساتنې لپاره البته ژوند تیرول صدقه ده د الله په لاره کې جهاد لوی عبادت دی د الله رب العزت په لاره کې مال لګول عبادت دی که یو کس نه د یو دعوتګر په بلنه هدایت وشي دا د دعوت کوونکي لپاره د ټولې دنیا او د دنیا د ټولو شیانو څخه غوره دی. نو الله رب العزت دې موږ ته زموږ په عملونو کې اخلاص راکړي تر څو الله زموږ عملونه قبول کړي ځکه د مسلمان لومړنۍ ځانګړتیا دا ده چې هغه په خپل عمل کې اخلاص ولري. نو درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. ضرور د مرګ سفر کړو بل ضرور که راحت لکه زحمت دا ژوند تیری
حسرت د ژوند تیریږي وخت به تیر وي د ژړا د قبلېدلو هاي هاي د دعا د قبلېدلو وبکړې هلته حسرت چې له دنیا وکړې هجرت چې له دنیا وی به څه د وحشت حال چې نه دي مال وي نه مجال نه دي وي مال هلته ته او خپل عمل سره یو ځای یاست پر منزل سره یو ځای یاست دی د خوږ ژوندون حنزل ټول سکرات